د ستورو هار. له کلید راډیو څخه د ناول پرلپسې لړۍ. له کلید سره اوسئ. اغزن سیم. بهر ته د ناقانونه تګ له امله د یوې ځورېدلې افغانۍ د ژوند کیسه. ليکوال نصير احمد احمدی او وړاندې کوونکی نوراجان بهير. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله وئ. اغزن سیم خارج ته د تلونکو افغانانو د کړاوونو یو داستان دی. دغه داستان په تیره برخه کې مو واورېدل چې مریم لیکوال ته په خپلو رالیږلو کیسو کې خبره له خپل کلي پیل کړې وه چې پلار یې د کلي ژوند خوښاوه، خو کله چې د خپل زاړه کور کوټې جوړولې نو د ترو زامنو یې دعوې ورسره پیل کړې، ځکه یې پلار زر کلی پرېښود او کابل ته راغی. بیا چې کله دا پوهنتون ته لاړه نو د واحد په نوم یو هلک د هغه د ښو اخلاقو له امله خوښ شو. تل یې زړه غوښتل چې واحد ورسره ناست وي، هغه ته ګوري. یوه ورځ چې واحد لندن ته د تلو په اړه له مریم مشوره غوښته نو دا بې ځوابه له صنفه ووته او تر کوره په ژړا لاړه. خو واحد ته یې لا هم دا خبره ونه کړه چې دی خوښیږي. اوس چې واحد ته د لندن ویزه راغلې وه له مریم یې خدای پاماني واخیسته. ماخوستن مریم په ټلیفون کې هم لیکوال ته ژړل. اوریدونکو اوس دغه په زړه پورې ناول دريمه برخه وړاندې کوو، په دې هیله چې دا تر پایه واورئ او راتلونکې نورې برخې هم تعقیب کړئ. اوس لیکوال د ځان کیسه کوي. د خیرخانې په کوتل کې مې د موټر شیشه خلاصه کړه. یوه همکار په بیړه لاس ور وغځو. په خندا یې وویل یخني ده. سوړ شمال مې له مخه لرې شو. موږ هره دوشنبې ساحې ته ځو. همکاران باید جوړې کړي راډیویي خپرونې خلکو ته ور واوروي، د هغوی نظریات واخلي او په راتلونکو خپرونو کې یې په پام کې ونیسي. له موټروان سره اته تنه وو. په نیت کې مو د کابل د استالف ولسوالۍ نیولې وه. د خیرخانې له کوتله وراخوا په سلګونو ښکلي څو پوړیزه پاخه کورونه په مخه راغلل. په واورو کې ولاړو، هر یو یې په لکونو ډالرو ارزېده. مخکې لاړو، نوي ښارګوټي په چټکۍ سره تېرېدل، پای نه و. د لیرو پرتو کلونی مې کورونه پاخه وو. هر 200-300 متره وروسته به د مکتب یا لیسې لوحه راغله. خلک تازه او مینځلي ښکارېدل. یوه اونۍ مخکې سفر مې سترګو ته ودرېد. غزني ته تلم. د کابل له ښاره همدومره لرې شوی وم، خو نه مې پوخ دیوال ولید او نه هم خوشحاله څېره. بس یوازې تور سړک او روانې موټرې د 21مې پېړۍ نښې وې. یو نیم ساعت مو مزل وکړه. 10 بجې د استالف تخته ورسېدو. دروازه خلاصه شوه. د موټر ټایرونه تک تور او سوتره ښکارېدل. ټوله لار پر پخه سړک راغلی و. د استالف تخت لوړه غونډۍ ده. د ناجو زړې ونې پرې ولاړې دي. دواړو لورو ته یې ګڼ کورونه ښکارېږي. د تخت پر سر یوې لویې ونې ته ودرېدم. وچه وه، نیمه یې تنه یې سوځېدلې ښکارېده. یو غږ مې واورېد. از وقت های جنگ است. مخ مې ور واړو. یو بډا پیتاوي ته ناست و. د زړو ونو کیسه یې راته تېره کړه. ویلې چې دا ونې 1.5 کاله عمر لري. دا لګېدلې ونه مو د تېرو جګړو یادګار ساتلی دی. شاوخوا مې سترګې وغړولې. لاندې په سپینو واورو کې د روانو اوبو تر څنګ له ګڼې ګوڼې ډک بازار و. په دوکانونو کې استالفي لوښي ځلېدل. د بډا خبره سمه وه. د جنګ علامې نه وې پاتې. ان په واورو پټ غرونه هم ژوندي ښکارېدل. یوه همکار مې راغږ کړ. ورغلم. تر یوې ونې لاندې څو ماشومان راغونډ وو. دوی راډیویي خپرونه اورېده. ټول غلي وو. تر پایه یې یوازې ټیپ ته کتل. همکار مې د خپرونې د ژبې او معلوماتو په اړه څو پوښتنې ورنه وکړې. ټول پوهه وو. له یوې 12 کلنې نجلۍ مې وپوښتل اوس خو مکتبونه هم رخصت دي، نو له کتابونو ډک بکس دې ولې غاړې ته اچولی دی؟ لاندې بازار ته یې ګوته ونیوه.
را یاد یې کړه چې هلته ژمني کورسونه دي. د شاوخوا کلیو نجونې او هلکان د راتلونکي کال درسونو ته تیاری نیسي. لویدیځ ته مې وکتل. د اوږده غځېدلي غره سپینې څوکې لمر ځلولې، خو د همدې غره وراخواله اوس هم جګړه وه. واورې تورې او پخڅې یې په وینو سرې وې. سپین ږیرو به ماشومانو ته کیسې کولې. و نه و په پخوا زمانه کې یو مکتب و، خو دلته په دومره لنډه فاصله کې سپین ږیري وایي بود نه بود در زمانه های قدیم جنگ بود. جنگ د رختې تختې ستالف رسوختان. د ملګري غږ جټکره باندې راوسته. راځه لاندې بازار ته ورښکته شو. د هغه خبره سمه راته وایسېده. موږ تر 1 بجې په استالف کې وو. ملګرو مې له خلکو سره مرکې وکړې. د خپرونو په اړه یې د دوی نظریات واخیستل. 3 بجې دفتر ته راورسېدو. وار له واره مې ایمیل وکوت. د مریم خبرې مې په فلش کې راواخیستې. تیاره ماښام په کور کې وم. مریم ویلي و وخت لمر و او زه هم د یخ ټوټه. په لنډ وخت کې مې د اوږو هډوکي راوختل. تر سترګو مې تورې حلقې تاوې شوې. د کور په دهلیز کې بله ولاړې هندارې خویه تېرېدم. په دریمه میاشت ټلیفون راغی. وحید و. لنډ وغږېد. ویلې چې په همصنفیانو پسې خفه شوی یم. سخته وه. په ډله کې یې راوستم، خو وروسته مې زړه سره راټول کړ. هیره یې نه وم. نومره مې تر اوسه ورسره وه. غلی وم. سیک مې ختلی و. د قبرونو لیدو به ارامي رابخله، خو څه موده وروسته مې ژوند ته تمه پیدا شوه. بس یو لرې خپل مله کوچنیانو سره لندن ته ورسېد. پلار ته مې وویل د لندن خوبونه مې ورته تیر کړل. راتلونکي هوسایي مې سترګو ته ودروله. نه یې منله. را یاده یې کړه چې په خپل وطن کې ښه یو، وچه لنده را رسېږي، پردي ملکونه څه کوو. له مور سره کېناستم. د لندن په صفتونو مې خوله ستړې شوه. د هغې ځواب هم منفي و. چاره نه وه. کوچني ورور ته مې په غوږ کې ورپوکړل. ذهن یې له خیالي دنیا ډک شو. ژر یې قناعت وکړ. اوس نو په 4 کې 2 تنه مخالف وو. ورور او خور به هره ورځ د خیالي ژوند په اړه غږېدل. کیسې به یې کولې. خپل راتلونکی به یې په مزو کې لید. دا خبرې مې په مور او پلار ښې نه لګېدې. اول یې نصیحت کو، واقعي ژوند ته یې راګرځولو، خو وروسته یې په دوی هم تاثیر وکړ. د لندن له خبرو یې خوند اخیسته. یوه ورځ مې مور د خپلوانو کره تللې وه. کله چې راغله وار له واره یې د لندن کیسې راواخیستې. خبره معلومه شوه. دی له لندن نه زموږ د خپلوانو رالیږلي عکسونه لیدلي وو. ویلې چې اولادونه یې په اثرات کې وو. مور مې هم دا وویل چې د کورنیو د قبلېدو چانس ډېر دی. بس پلار مې هم راضي شو. په لومړي ځل د کابل له دوړو د دکان تر مخ د لښتي له بویناکه اوبو شکایت کوو. ما ته خدای راکړه. رنګ مې راوګرځېد. ژوند خوږ راته وایسېد. راتلونکی مې له وحید سره لیده. ډېر وخت به مې د انګلیسي ویلي کتابونه له سره کتل. پلار مې د خپلو ملګرو په مرسته یو قاچاقبر وموند. قاچاقبر د هر سړي پر سره 13,000 امریکایي ډالره غوښتل، خو معامله پاکه ښکارېده. پیسې په کابل کې له صراف سره ایښودل کېدې. بس لندن ته په رسېدو یو ټلیفون غوښت. پلار مې صراف ته د رسېدو ډاډ ورکوو او قاچاقبر خپلې پیسې اخیستې. بل شرط دا و چې سفر زمیني دی، همدومره. مور ته مې په ځمکه تک خوند ورنه کړ. ویلې چې سل خطره ورسره تړلي دي، خو د پلار دلیل مې دا و چې د تیارۍ تک ډېرې پیسې غواړي. د هر نفر په سر 13,000 ډالره یاد کړل. دا یې هم وویل چې له دې سره بیا هم ټول سفر په تیاره کې نشي کولی. ځینو ملکونو ته به پر ځمکه وراوړي. د پلار په خبرو کې ما هم یو څه مرچو مساله ورګډ کړل. د یوې کورنۍ کیسه مې ورته تېره کړه. ومې ویل چې په همدې لارو روان شول، خو اوس په اروپا کې دي. 3 نفره په یوه خوله وو. مور مې هم راواوښته. زموږ کور بې نقشې و. پلار مې نفر ورته راوست. 15,000 ډالره یې جوړ کړل. د دکان او کور وسایل هم خرڅ شول. پلار مې 10 لکه افغانۍ ډالرو ته واړولې. ورغی. د څو شاهدانو تر مخې 22,000 ډالره له صراف سره کېښودل. پاتې پیسې مې ما او مور په خپلو زیرپیرانیو کې وګنډلې. په حویلۍ کې د ماڼو د ونې پاڼې مخ په ژړېدو وې چې له کوره راووتو. مریم غلې شوه. سوړه سویله یې ویست او خپلې خبرې یې وغځولې. تر نیمروزه کومه ستونزه نه وه. بد شپه مو په کندهار کې تېره کړه او بله ورځ غرمه رباط ته ورسېدو. رباط د افغانستان هغه کونج دی چې په ایران او پاکستان دواړو پورې نښتی. موږ په یوه کوچني بازار کې له موټره ښکته شوو. پلي روان وو. مور مې څو ځله په څنګ ووهلم. پوه کړم چې چادري په خاورو کې درپسې کرښي. خو وروسته خندا راغله. د چادرۍ له وړو 4 کونجه سوریو مې ورته کتل. دې په خپله 2 ځلې ټوډه ووهله. د چادري پیسکې په پښو کې بندېدې. شېبه وروسته د تیلو د پلورلو یوه دکان ته ودرېدو.
پلار مې یوه کوچني کاغذ ته وکتل. دوکاندار ته یې څه وویل. هغه مخامخ ګوته ونیوه. مور مې په بیړه کوچني ورور تر ولو ونیو. د موټر سایکل د بریک رخنده اواز پورته شو. موږ په پلار پسې ګامونه واخیستل. یوه تنګه کوڅه مو په مخه ورکړه. کوڅه لنډه راتاو شوې وه. بیرته د یوه خړ دوکان تر مخ ودرېدو. پلار مې پر بایسیکل سپور سړی ودراو. سړي یوه هلک ته ورنارې کړې. هغه ته یې څه وویل. نه پوهېدم بلوچي ژبه راته ښکاره شوه. هلک روان شو. موږ هم ګامونه پسې واخیستل. یوه خیرنه پرده مې لرې کړه. ټوخی راغی. لویه کوټه د چلم له لوګي ډکه وه. په بیړه مې دواړو خواو ته وکتل. څو تنه پر غوړ تخت پراته وو. خرهاری یې خود. څنګ ته یې پر پلاستیکي څوکیو دوه ځوانان ناست وو. د یوه له خولې سپین لوګی راووت. د چلم سرخانه یې انګار نیولې وه. په هلک پسې د لرګي پر زینو وختو. تنګ دهلیز و. دواړو غاړو ته یې غوړ ورونه راپرېوو. همالته ودرېدو. هلک په منډه لاندې ښکته شو. یو تور ډنګر سړی راغی. پلار مې کاغذ ورته ونیو. سړي هیڅ هم ونه ویل. له جیبه یې کلي راوایسته. دروازه خلاصه شوه. زه مور او کوچنی ورور مې وړې کوټې ته ورننوتو. پلار مې په دهلیز کې له سړي سره ودرېد. ما دروازه پورې کړه. مور مې کړکۍ ته لاس ور وغځاوه. په کوټه کې د خولو له پخواني ترش بوی سره پوس باد ګډ شو. مور ته مې وکتل. خندا راغله. سپین مخې د چادرۍ د سوریو په اندازه سپېره و. ما هم خپله چادري لرې کړه. شاوخوا مې وکتل. د کاږلي دیواله زنګن میخ راوتلی و. چادري مې پر میخ راوځړوله. ورور مې ورسۍ ته ولاړ و. ورغلم. د هغه د ککرۍ پر ګڼو تورو ویښتو مې زنه ولګوله. لاندې مې وکتل. یوه دوکاندار وچې سترګې راته نیولې وې. ګام شاته شوم. دوکاندار د ورسۍ د شنه چوکاټ تر لاندینۍ برخې پټ شو. مخامخ د دوکانونو خړ بامونه ښکارېدل. زاړه ټیمان مات چوکاټونه د تیلو غوړې بشکې پرې پرتې وې. تر ټیټو غونډیو وراخوا د سمندر غوندې اواره دښته ښکارېده. کړپ شو. مور ته مې وکتل. د اوږې لوی بکس خلاصه خوله پروت و. مور مې مخ ته عینه نیولې وه. پر یوه ټوټه یې د سترګو شاوخوا دوړې پاکولې. ورور مې یو دم چیغه کړه. منډه یې واخیستل او ورسره ودرېد. رنګ یې ژېړ و. په راوتلو رډو سترګو یې ورسۍ ته کتل. مور مې چټکه ولاړه شوه. علت یې وپوښت. هلک لړزې اخیستی و. ورسۍ ته مې وکتل. په بیړه شاته شوم. تر شیشې لاندې یو مړ ژواندی کربوړی پروت و. پلار مې له ډکې پلاستیکي خلطې سره کوټې ته راغی. کربوړي ته یې لاس ور وغځاوه. د تشناب له کاغذ سره یو ځای د ورسۍ تر خلاصې پلې لاندې وغورځاوه. پلار مې پر اواره خیرنه توشکه کېناست. خلطه یې خلاصه کړه. شیبه وروسته د ټولو ژامې خوځېدې. کیک مو له پیپسي سره خوړ. خوند یې نه راکوه. خو پلار مې ویل چې د هوټل تر خوراکه پاک دی. له ډوډۍ وروسته اوږده وغځېدو. ستړي وو. ورور ته مې مخ ور واړو. لا یې د کربوړي ځای ته کتل. د توشکو له سوړ بوی سره د تیلو غوړ بوی هم ګډ و. له پلاره مې وپوښتل. ابا دلته د تیلو دکانونه ډېر دي ولې؟ ویې ویل تر پلي وراخوا د ایران زاهدان دی. تیل په بشکو کې قاچاقي راوړي. پلار مې غلی شو. ور ومې کتل. له خپل سپین لستوړي توره غټه سپږه ور واخیسته. ولاړ شو. لاس یې تر کړکۍ وایست. ما ته یې وکتل. ویې خندل. بیرته پر خپل ځای پرېوت. ورو یې وویل خارج ته تګ دا کیسې لري. مور مې ور وکتل. نه وه پوه شوې. ټلیفون راغی. خبرې مې ودرولې. مریم وه. د خبرو د رسېدو ډاډ یې غوښت. ور یاده مې کړه چې کمپیوټر ته ناست یم. بخښنه یې وغوښته. ویې ویل ساعت وروسته به ټلیفون وکړي. بیرته مې د کمپیوټر کې بورډ ته لاس ور وغځاوه. مریم ویلي و. ماښام د کوټې دروازه وټکېده. پلار مې دهلیز ته ور ووت. پا وروسته بیرته راغی. ویلې چې سبا ورځ هم همدلته یو. ورور ته مې غوسه ورغله. خو مور مې له خدایه خیر غوښت. د شپې تر ډېره خوب نه راتله. ورور مې له پلار سره ویده و. نه ارامه ښکارېده. نه پوهېدم سپږې وي که ورږي. زه یې هم خوړم. د کمپلې د بوی له لاسه مې مخ نه شو پټولی. سبا تر غرمې کړکۍ ته نږدې ولاړه وم. بازار ته مې کتل. په پټکو خولیو کې به یو نیم سرتور سر هم تیر شو. پس یوه به مې کتل. سرتور کسان پاک ښکارېدل. رنګونه یې هم ښه وو. ډېرو یې پر موټ برابر پتلونونه اغوستي وو. داسې راته وایسېدله که له ایرانه چې یې رااړولې وي. دروازه خلاصه شوه. پلار او ورور مې وو. دوی دوې پلاستیکي خلطې پر غولي کېښودې. مور مې په پښتون کې نظر ورته وکتل. پلار مې ور یاده کړه چې په یوه خلطه کې حجابونه دي. دویمه خلطه یې ور واخیسته او تشناب ته ننوت. ورور مې په خوند وویل له نږدې غونډیو تودې اوبه راوځي.
په خبره یې ونه پوهېدم. ورور مې وویل بازار ته نږدې غونډۍ دي، چینې لري. ما په خپله لاس ورته ونیو، تودې اوبه راتویېدې. د مور غږ مې واورېد. دا څنګه اغوستل کېږي؟ ور ومې کتل. توره اوږده ټوټه یې پر زنګنو پرته وه. ودرېدم. ټوټه مې په ځان پورې ونیوه. بیډیو ته رسېده. ومې ویل اسانه ده، بس د ټیکري غوندې ځان پکې پټ کړه. د پلار غږ مې واورېد. څنګه ده؟ ور ومې کتل. د تور پتلون له پاسه یې سپین یخن قاق اغوستی و. دا لومړی ځل و چې ما په ملکي دریشۍ کې لید. مور مې ولاړه شوه. د ابا د یخن قاق غاړه یې سمه کړه. ورو یې وویل له کومه دې کړل؟ پلار مې کوچني ورور ته اشاره وکړه. هغه تشناب ته ننوت. ویې ویل سرحد دی، په دوکانونو کې هر څه پیدا کېږي. کور مې سترګو ته ودرېد. تلویزیون ته نږدې د ابا پخوانی عکس ولاړ و. عسکري دریشي یې کړې وه. په مخ کې یوه ګونځه هم نه ښکارېده. خو اوس هم ښکلی راته وایسېد. په پتلانه کې ځوان معلومېده. ورور مې راغی. په کاوبای پتلون کې ښکلی ښکارېده. پلار مې د یخن کاک له پاسه کورتۍ واغوسته. ویې ویل سفر مو ماښام ته شو. د مریم خبرې مې ودرولې. بخارۍ ته ورنږدې شوم. مړه وه. دروازه مې خلاصه کړه. لرګي پوره نه وسوځېدلې. ورپو مې کړل. غوټه یې مې سترګو ته راغلې. بخارۍ مې په خپل حال پرېښوده. لاړم. تلویزیون مې ولګو او کمپله مې پر پښو راکش کړه. د کار وړ پروګرام مې ونه موند، یا به زما په ذوق نه و برابر. بس تلویزیون مې بیرته مړ کړ. د ټلیفون چونګا شوه. ولاړ شوم. د ټلیفون چارجر مې په ساکټ کې بند کړ. بیرته په کمبله کې پرېوتم. د بخارۍ په نل کې د باد د تاوېدو غږ راتله. ټلیفون راغی. له کمپلې سره ور وښوېدم. مریم وه. ساکټ ته نږدې ستوني ستغ اوږد وغځېدم. په ملا مې سړه ولګېده. تر غالۍ لاندې سیمټ و. مریم خوشحاله ښکارېده، خو تر اوسه یې لا په خبرو کې ټوخی ګډ و. د خوشحالۍ علت مې وپوښت. رایاده یې کړه چې له 2 میاشتو وروسته یو پښتون ولید. په خبرو کې یې ورولوېدم. څنګه دې وپېژانده؟ مریم ساړه ساه واخیسته. نه پوهېږم. لوسي مې څنګ ته ولاړه وه. سیرو مې تاړه. له دهلیزه د وطن د خاورې بوی راغی. له لوسي مې هیله وکړه چې دهلیز وګوري. د سر په خورولو یې پوکړم چې د سیروم له تړلو وروسته به احوال درته راوړم. زما شک سم وخوت. یو چا په ټلیفون کې پښتو ویله. په بیړه ولاړه شوم. د سیروم ستن مې له لاسه وخته. لوسي تر مټ ونیوم. چیغه مې کړه پښتون دی. لوسي په حیرانۍ راته کتل. له هغې مې وغوښتل چې دهلیز وګوري. همداسې وشول. یو په ونه لوړ سړی کوټې ته راغی. تر 500 اوښتی و. په څېره کې یې حیراني نه ښکارېده. سړی مې سر ته ودرېد. زما پر ککره یې لاس تېر کړ. پر شونډو یې خوږه مسکا پرته وه. پوه شوم لوسي په منډه پوک کړی و. دی لنډ وغږېد. ویلې چې پکتیاوال دی، اوس په امریکا کې اوسي. دی له خپلې ایټالوي مېرمنې سره په چکر راغلی و. د سیل په وخت کې د مېرمنې پښه اوښتې وه. تر دې کوم بل نږدې روغتوني نه و موندلی. له ما یې کومه پوښتنه ونه کړه. سړی یوه شېبه راسره کېناست. وروسته ټلیفون ورته راغی. له خبرو یې پوه شوم چې مېرمنې ورته ماتله ده. مریم وټوخل. غلی شوه. یو دم یې وخندل. ښه کیسه دې څنګه کړه؟ ومې ویل اوره مې د کار خبرې ترې راخلم. ویې خندل. د کار خبرې؟ ومې ویل پوه شوم. ښه خبره مې نه وه کړې. ومې ویل هدف مې دا نه و. ته خو پوهېږې ادبیات دې لوستي، لیکنه چاڼ غواړي. ویې خندل. ټوکه وه. زړه مې خپل ځای ته راغی. ویې ویل کومه پوښتنه لرې؟ ومې ویل نه. په خندا یې ویل خو زه یوه پوښتنه کوم. وایه. ویې ویل هر څه په پښتو درته ووایم که نه؟ ایرانی پرچی او انګلیسي هم پکې ګډه کړم. خندا راغله. ومې ویل پوه نه شوم. ویې ویل ګوره په لاره کې له ګڼو خلکو سره مخامخ شوم. ځینو یې پارسي ویله، یو شمېر په انګلیسي پوهېدل. داسې خلک هم وو چې په ناشنا ژبه یې خبرې کولې. د هغوی ډېرې خبرې مې په یاد دي. اوس دې نو خپله خوښه د دوی خبرې هم په پښتو درته ووایم که نه په اصلي ژبه یې غواړې؟ فکر مې وکړ. پښتو ښه راته ښکاره شوه. دوه یې لته و. لومړی که مې د مریم په خبرو کې نورې شبې راخیستی، مجبور وم چې پښتو معنا هم ورسره ولیکم. دویم دا چې لیکنه بې خونده راتله. ځکه مې وویل نه، هر څوک چې په هره ژبه غږېدلی دی ما ته یې په پښتو ووایه. ویې خندل. سمه ده. ومې ویل ښه کومه بله پوښتنه؟ ویې ویل نه. لوسي راته ولاړه ده. وایي چې خیرنه شوي حمام تیار دی. ټلیفون قطع شو. کمپیوټر ته مې وکتل. د مریم خبرې لا پاتې وې، خو د لیکلو حوصله مې نه لرله. ولاړ شوم. په کمپیوټر کې مې یوه پخوانۍ هندي سندره راوسته. ګروپ مې مړ کړ. اوږد پرېوتم. د سندرې نری ساز راتله. کړپ د
د پیشو کریغې او پر کاشو د لوښو د لوېدو اواز راغی. دهلیز ته مې منډه کړه. له اشپزخانې یوه خیرنه پیشو راووته. غولي ته مې وکتل. د دهلیز پر سره فرش داسې څه نه و چې د پیشو ویشتلو ته جوړ وي. پیشو د دهلیز له خلاص ورخو یې ووته. د اشپزخانې ورته ورسېدم. بله پیشو راووته، خو دا پیشو وروتله. کیڼه پښه یې درنه پسې اخیسته. تر پیشو مخکې د دهلیز ورته ورسېدم. پیشو نوک ونیو. لار ورنه ورکه وه. بېرته اشپزخانې ته ننوته. ور مې بند کړ. ورغلم. د اشپزخانې پر ګلداره کاشیو ماتې کوکۍ د وریجو دانې او چیچل شوي هډوکي پراته وو. لړمون مې اور واخیست. جارو ته مې لاس ور وغځو. پیشو د ګاز د لویې ډبې تر شا غلې وه. وچې سترګې یې راته نیولې وې. ورخطا ښکارېده. ورمخته شوم. جارو مې تر سر پورته کړه. پیشو هماغسې راته کتل. په سترګو کې معصومیت پروت و. یوه شېبه مې د پیشو سترګو ته وکتل. سترګو یوه خبره کوله. ملامت نه یو، په دې واورو کې څه وخورو. نه پوهېږم، ما ته یې په سترګو کې همدا ټکي ښکاره شول. پیشو ته مې لار ورکړه. دهلیز ته ووته. پوره کې نوک ونیو. راویې کتل. پوه کړم چې د دهلیز دروازه پورې کوه او ککړ لوښي سبا ته مه پرېږده. غولي ته مې جارو ونیوه. د غاب ماتې ټوټې مې راټولې کړې. کله چې کوټې ته لاړم سندره ختمه وه. یخنۍ واخیستم. ګروپ مې بل کړ. بخارۍ ته ور وګرځېدم. غټ غوړ لرګي ته مې د اورلګید دانه ووهله. وار له واره یې پر شو. لمبه تر نورو نیمه سوځېدلو لرګو را تاوه شوه. خوب نه راتله. بېرته کمپیوټر ته کېناستم. مریم ویلي وو. ماښام قضا دروازه وټکېده. پلار مې ور ووت. بېرته راغی. را یاده یې کړه چې باید لاړ شو. تیاري ته ضرورت نه و. بس په حجابو کې مو ځانونه ونغړل. پلار مې د اوږې بکس ور واخیست. همدا یو بکس و. د ټولو کالي پکې پراته وو. لاندې ښکته شوو. په یوه ډنګر ځوان پسې مو ګړندي ګامونه اخیستل. شاملانه وسوځېدلې چې په یوه کور ننوتو. لویه حویلي وه. ډله خلک ښکارېدل. ډېری یې تنکي ځوانان وو. د غاړې له بکسونو یې پوه شوم چې د سفر نیت لري. یوه دیوال ته ودرېدو. شاوخوا مې وکتل. شین ډکی نه تر سترګو کېده. ټوله ځمکه غوړه وه. ځای ځای د تیلو زړې بشکې پرتې وې. لویه دروازه خلاصه شوه. یو سیټه باډۍ لرونکی کوچنی موټر و. تیزه رڼا یې پر ولاړو خلکو لګېده. موټر ودرېد. ځوانانو منډه ور واخیسته. هر یوه هڅه کوله چې لومړۍ باډۍ ته ور وخیږي. د موټر له سیټه دوه تنه راښکته شول. ایراني فارسي ویله. دوی په نرمه ژبه د نوبت غوښتنه کوله. باډۍ ډکه شوه. د خلکو ملاوې ترې راوتلې وې. موټروان زموږ خواته اشاره وکړه. پلار ته مې وکتل. حیران و. ورخه له خبرو یې پوه شوم چې زموږ ځای هم د موټر باډۍ ده. پلار مې تر ډېره ورسره و. لاسونه یې خوځېدل. داسې راته ویست چې ځای مناسب نه ورته ښکاري. وروسته راغی. بله چاره مو نه لرله. ورغلو. موټروان د باډۍ په پورته سر کې ځای راته جوړ کړ. زه او مور مې په منځ کې کېناستو. یوې خواته مې پلار ځای ونیو او بل لوري ته مې هم ورور. خو بیا مې هم له زنګنو سره د مخامخ ناست ځوان ملا لګېده. مور ته مې وکتل. په وړه باډۍ کې 14 تنه ناست وو. 2 نور راغلل. ځای نه و. د باډۍ په وروستۍ برخه کې له موټره پر وتلو دړو کېناستل. موټروان باډۍ ته نږدې ودرېد. مسافرو ته یې ډاډ ورکړ. ویل چې ځانونه کلک ونیسي. ساعت وروسته به په زاهدان کې یو. موټر حرکت وکړ. څراغونه یې مړه وو. د سپږمۍ په کمزوري رڼا کې یې لاره پرې کوله. کله چې به د موټر ټایر کومې کندې ته ورولوېد، ملا به مې په شدت شاته پر ولاړه اوسپنه ولګېده. 2 ځوانانو په ټیټ غږ خبرې سره کولې. له غږېدا یې پوه شوم چې روان موټر سیمرغ نومېږي. وروسته مې زړه ولړزېد. یوه یې ویل چې تېره اونۍ په همدې ځای کې ډزې ورباندې وشوې. موټر ودرېد. له موټروان سره ناست پرېتور سړی راښکته شو. لرې بل ګروپونه یې راوښودل. ویل چې ایرانۍ پسته ده. نه به خبرې کوئ او نه به هم سګرټ ته د اورلګید دانه نیسئ. وروسته یې ګامونه واخیستل. ما تر هغو پسې کتل چې په تیاره کې ورک شو. موټر حرکت وکړ. ورو روان و. بس د بني ادم تګي کوو. ناست کسان غلي وو. حرکت یې نه لاره. ان د ساه ایستلو غږ هم نه راتله. ورور ته مې وکتل. په تورو غټو سترګو کې د سپږمۍ رڼا ګډه وه. مخکې لاړو. بل ګروپونه رانږدې شول. یو سیوری راغی. هماغه بریتور سړی و. موټر ودرېد. سړي موټروان ته څه وویل. ماشین مړ شو. سړی باډۍ ته راغی. له ما ورور مور او یو بل کوچني هلک پرته ټول له موټره ښکته کړل. له ډلې 7 پیاوړي کسان پرېښودل. پلار مې هم پکې و. پاتې مسافر له بریتور سړي سره په تیاره کې ورک شول. ولاړو کسانو د موټر د باډۍ پر شاتنۍ برخې زور راوست. باډۍ جټکه وخوړه. ټایرونه تاو شول.
سیورو حرکت وکړ. موټروان د سیټ تر شیشې سر راایستلی و. مخکیني ټایرونه یې هوارې ته څیښول. موټر په مړه ماشین روان و. ما بلو څراغونو ته کتل. نږدې و. سپینه رڼا پر ایراني بیرغ لګېده. ناڅاپه موټر ودرېد. د باډۍ وروستۍ برخې ته مې وکتل. یو هم نه و. غړۍ مې اوږده کړه. ټول په ځمکه پراته وو. پر اوږه مې فشار راغی. د موټروان لاس و. پوه یې کړم چې سر ټیټ ونیسه. پوستې ته مې وکتل. عسکر و. د لاسي بتۍ سپینه رڼا یې تر موږ نه رارسېده. عسکر یوه شېبه ولاړ و. وروسته کوټې ته ننوت. پر ځمکه غځېدلي خلک پورته شول. لاسونه یې د موټر پر شاتنۍ برخه کېښودل. موټر حرکت وکړ. له سرحدي پستې واوښتو. موټر ګړندی شو. جمپونه نه احساسېدل. له باډۍ مې سر ور وایست. ټایر پر توره لیکه تاوېده. بل څراغونه ورو ورو لرې کېدل. وستړو کسانو کې مې د پلار د ساه ایستلو غږ لوړ و. ښه شېبه ووته. موټر ودرېد. شاوخوا مې وکتل. د سپږمۍ رڼا سپینه وه، خو نږدې غونډۍ تورې ښکارېدې. د موټروان ورو شپېلکی مې واورېد. د پله له لاندې ډله کسان راووتل. ټول باډۍ ته راوختل. برېتور سړی له موټروان سره کېناست. موټر په مړو څراغونو ګړندی روان و. د باد پرهاری خود. د حجاب ژۍ مې له بغور یعنې اننګي سره لګېده. پاو ووت. لرې دوه څراغه ښکاره شول. رڼا زموږ خواته را روانه وه. موټر ورو شو. خامې ته ولوېد. مخکې لاړ. ودرېد. رڼا تر ټیټې غونډۍ پټه وه. دوه مسافرو په یوه خوله وویل: ګزمه ده. د موټر له سیټه خلاصې ګوتې راووتې. ټول غلي شول. رڼا د غونډۍ له بلې خوا راووته. نیغه د پستې کمزورو څراغونو ته ور روانه وه. موټر حرکت وکړ. پاخه سړک ته وخوت. تګې تر پخوا چټک و. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو مینهوالو، د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. نورې برخې به یې زموږ په راتلونکو خپرونو کې واورئ. د اوس لپاره ما نوراجان بهير او د دې خپرونې تخنیکي همکاره ته ولاس رکته اجازه راکړئ. هر چیرې چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.